سلام ګرانو دوستانو د اووم ټولګي د کیمیا 11مې برخې یا 11 لوست ته ښه راغلاست. په تېر لوست یا برخه کې موږ تاسو د سمبول په اړه باندې خبرې کړې وې. ومو لوستل چې سمبول د عنصرونو د لاتیني او یا هم انګلیسي نوم لاندې نښې ته څه شی وایي؟ سمبول وایي. د سمبول د لیکلو طریقه مو هم ولوستله. ومو لوستل چې سمبول موږ تاسو سره کم استفاده کوو. د ټولو عناصرو سمبولونه چې موږ تاسو استفاده کوو د همغه عنصر لومړی توری سره کم موږ تاسو استفاده کوو. البته لومړی توری په غټ توری باندې استفاده کوو. بیا که چیرې داسې عناصر موږ تاسو مخته راتلل چې د هغو لومړي عناصر مشابه وي دغه بل عنصر سره مو دویم توری هم ذکر کوو، خو دویم توری مو سره کم ذکر کوو، دویم توری مو په کوچني توری باندې ذکر کوو. نن ګران دوستانو موږ تاسو فرمول وایو چې فرمول څه شی دی. ورځو سلاید ته ګرانو زده کوونکو فرمول سره کم موږ تاسو تعریفوو. فرمول داسې تعریفوو وایي د مختلفو عناصرو یو ځای کېدل په یو ټاکلي نسبت د څه په نامه سره یادیږي؟ د فرمول په نامه سره یادیږي. دلته ډېره مهمه خبره ده ګرانو زده کوونکو، عنصرونه باید مختلف وي او نسبت هم باید سره کم وي، ټاکلی وي. موږ ته تاسو شی وایو؟ فرمول وایو. مثلا زه تاسو ته یو دوه فرمول لیکم. لومړی فرمول چې دی د اوبو فرمول دی. د اوبو فرمول چې دی H 2O دی. دا د اوبو فرمول دی. بل فرمول دی نایتریک اسید. د نایتریک اسید فرمول چې دی HNO 3 دی. موږ تاسو داسې تعریفوو فرمول چې د مختلفو عناصرو دا هایدروجن دا یا اکسیجن عناصر باید مختلف وي، یو ځای کېدل په یو ټاکلي نسبت باندې. نسبت څه معنا چې دغه د اتومو شمېر دغه باید فرق ټاکلی وي، یعنې هیڅ وخت د تغییر ونه کا. که دو تغییر وکړه نو هغه فرمول ته موږ تاسو فرمول نشو ویلی. نو موږ تاسو داسې وایو چې فرمول اصلا له دوو برخو څخه جوړ شوی دی. یو پکې عناصر دي، عناصر مختلف یو رقم به نه وي. هیڅ وخت یو فرمول د یو رقم عناصرو له کبله نه رامنځته کړي. عناصر باید سره کم وي، مختلف وي. بل چې دی د اتومو شمېر نسبتي شمېر دی. مثلا په دو فرمول کې د اوبو فرمول کې د هایدروجن شمېر څو دی؟ 2 او اکسیجن یو، ځکه هر یو چې نه و هغه یو دی، د کلکي نه یو. راځم د بل مرکب ته نایتریک اسید له هایدروجن، نایتروجن او اکسیجن څخه څنګه شوی دی؟ جوړ شوی دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې یو فرمول له دوو برخو څخه جوړ شوی دی. یو عناصر دي او بل اتومونو شمېر یا ضریبونه، نسبتي ضریبونه ورته وایو ته. په دوی کې نسبتي ضریب دی ګرانو دوستانو. هایدروجن چې دی یو دی، شمېر نشته. نایتروجن چې نه و هغه هم یو دی او اکسیجن ورته وګورئ شمېر یې څو دی؟ 3 دی. په فرمول کې دوه شرطه دي. لومړی شرط دا دی چې عناصر باید سره کم وي، مختلف وي او نسبت باید سره کم وي، ټاکلی. څه معنا نسبت؟ غوږ ورته ونیسئ، ورته وګورئ. نسبت په دو معنا. هایدروجن ته څو اتومه دی؟ 2. 2 په نسبت یا اکسیجن چې دی یو، لیکل کېږي نه یو. ښایي د اوبو فرمول کې د هایدروجن او د اکسیجن نسبت څو دی؟ 2 په نسبت یوه. دغه نسبت هیڅ وخت تغییر نه کا. که دو تغییر وخوړله، یعنې د اوبو فرمول کې دغه نسبت تغییر وخوړله، 3 په نسبت 2 شو، 4 په نسبت 1 شو، بیا د اوبو فرمول نه دی. په ټوله دنیا کې د اوبو فرمول همدغه شی دی، هایدروجن او اکسیجن، او نسبت یې 2 په نسبت 1. دا نسبت هیڅ وخت تغییر نه کا. دا باید سره کم وي، ټاکلی وي. راځم د بل مرکب ته یو فرمول ته چې دا نسبت څو دی؟ هایدروجن اتومونه یې څو دي؟ یو په نسبت دی. نایتروجن دا هم یو دی په نسبت دی او اکسیجن څو دی؟ 3 دی. ښایي د نایتریک اسید په فرمول کې دغه نسبت چې ټاکلی دی یو په نسبت یو، په نسبت یو او په نسبت 3. دغه نسبت هیڅ وخت تغییر نه خوري. که دغه نسبت تغییر وخوړه نو موږ تاسو دوی ته نایتریک اسید فرمول نشو ویلی چې دا دایما سره کم دی په دوی فرمول کې ټاکلی دی. نو فرمول کې دوه شیان ډېر مهم دي. عناصر باید مختلف وي او نسبت باید سره کم وي، ټاکلی وي. دا نسبت هیڅ وخت تغییر نه خوري. که د اوبو فرمول کې دغه نسبت تغییر وخوړه نو دا به د اوبو فرمول نه دی. دا په ټوله دنیا کې تغییر نه خوري. نو فرمول موږ تاسو ګران زده کوونکو داسې تعریف کړه چې د مختلفو عناصرو یو ځای کېدل په یو ټاکلي نسبت څه په نامه سره یادیږي؟ د فرمول په نامه سره. فرمول کې دوه شرطه دي. عناصر باید مختلف وي او اتومونه باید یا دغه نسبتي ضریب باید سره کم وي، ټاکلی چې هیڅ وخت تغییر نه خوري. همدغو ته موږ تاسو فرمول وایو. او فرمول په کیمیا کې زیات کاربرد یا زیات استفاده ده چې موږ تاسو عملا ورڅخه زیات استفاده کوو په کیمیا کې. ښه،
اوس راځم ګران دوستانو بل موضوع چې ده ورزو سلاید ته کیمیاوي معادلې دي یا کیمیاوي تعاملونه دي. مخکې له دې څخه چې موږ تاسو کیمیاوي معادلې تعریف کړو، اول باید کیمیاوي تعامل تعریف کړو چې کیمیاوي تعامل څه دی. وای د دوه یا څو کیمیاوي مواد یو ځای کېدل یو له بل سره چې څنګه وکړو متقابل عمل سرته ورسوي او محصول مواد جوړ کړي. موږ ته شی وو کیمیاوي تعاملونه. په کیمیاوي تعاملونو کې ګران زده کوونکو دایما دوې او یا هم له دوه څخه زیاتې مادې یو له بل سره متقابل عمل سرته رسوي او نوي مواد سره کم کړي لاسته راځي. په نوي موادو کې شرط دا دی چې د لومړنیو موادو څخه هغه خواص سره کم وي، فرق ولري، باید خواص ورسره یو شی نه وي. موږ تاسو یو ښه مثال دو سره کوم وکړو چې کیمیاوي تعامل موږ تاسو هره ورځ په کورونو کې لرګي یا د سوان توکي سوځو. فرض کړه زه لرګی راخلمه، لرګی د اکسیجن په موجودیت کې دا سوځي. کله چې وسوله د دو محصول به څه وي؟ محصول به ایری وي. نو موږ تاسو مخکې هم داس تعریف کړو چې دائما په کیمیاوي تعاملونو کې دوی او یا هم له دوه څخه زیاتې مادې یو له بل سره متقابل عمل سرته رسوي او نوې ماده سره کم کوي لاسته راوړي. دغو ته محصول مواد وایي، دغو ته لومړني یا تعامل کوونکي مواد وایي چې وروسته بیا په کیمیاوي معادلو کې وایو. په کیمیاوي تعاملو کې اصلي شرط هغه دی چې دغه لومړني مواد خاصیتونه د محصول موادو سره باید فرق ولري. هیڅ وخت دغه محصول مواد د دغو لومړنیو موادو نمایندګي نشي کولای. د دو خاصیت سره متفاوت دی، هیڅ وخت یو شان نه وي. هیڅ وخت د ایرو خاصیت په دوی کې نشته او یا هم د خاصیت په دوی کې نشته. نو په کیمیاوي تعاملو کې تر ټولو مهمه خبره ګران زده کوونکو دا ده چې کله دوه یا څه مادې سره یوځای کیږي په دواړو او یا هم څو مادو کې دغه مواد یو له بل سره متقابل عمل سرته رسوي او نوي مواد د نویو خواص لرونکي منځته راځي چې موږ تاسو محصول مواد وایو. د کیمیاوي تعامل د ښودلو لپاره ګران زده کوونکو موږ تاسو له کیمیاوي معادلو څخه ګټه اخلو. یو تعامل چې موږ تاسو په لاندې ډول باندې ښیو هغه د کیمیاوي معادلې په واسطه سره کوم موږ تاسو ښیو. خیر راځئ چې موږ تاسو کیمیاوي معادلې وایو چې کیمیاوي معادلې سره کوم دي شی دی او سره کوم موږ تاسو ترې ګټه اخلو او په څو ډوله دي. ورزو سلاید ته ګران زده کوونکو چې کیمیاوي معادله سره کوم تعریف کړې ده وایي هغه فرمولي جمله ده چې تعامل د ښودلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی په لاندې ډول موږ تاسو د کیمیاوي تعامل د ښودلو لپاره له کیمیاوي معادلې څخه ګټه اخلو. که موږ تاسو وغواړو چې کیمیاوي تعامل په لاندې ډول سره وښیو نو د کیمیاوي تعامل د ښودلو لپاره موږ تاسو له کیمیاوي معادلې څخه ګټه اخلو. ښه فرض کړه زه لرمه A یوه ماده ده، جمع B یوه بله ماده ده. دا یو له بل سره یوځای کیږي او د AB په نامه باندې یوه نوې ماده چې د نویو خواصو لرونکي وي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله درې برخې لري: لومړني مواد، وکتور یا غشی او محصول مواد. دغو چپ طرف ته موږ تاسو لومړني مواد وایو، ښي طرف ته موږ تاسو محصول مواد وایو او دغه وکتور او یا هم غشه یا تیر دا معنا ده چې دغه A جمع B د تعامل په نتیجه کې AB لاسته راځي. معنای نتیجه ده، یعنی د A جمع B د تعامل په نتیجه کې دغه وکتور معنا څه ورکوي؟ د دغه دوه مادو تعامل په نتیجه کې څه لاسته راځي؟ AB ماده لاسته راځي. ښه یوه معادله له درې برخو څخه جوړه شوې ده. دغه چپ طرف ته موږ تاسو لومړني او یا هم تعامل کوونکي مواد وایو. سره کوم مواد وایو؟ تعامل کوونکي مواد وایو. دغه وکتور یا غشی تیر په نتیجه کې معنا ورکوي. وکتور یا هم غشی په نامه سره یادوي. وکتور او یا هم غشی یا تیر ورته وایي. او دغه ته موږ تاسو محصول مواد وایي. څه ورته وایي دته؟ محصول او یا هم لاسته راغلي مواد. محصول او یا هم لاسته راغلي مواد ورته وایو. نو وروسته له دې څخه ګران زده کوونکو موږ تاسو
یو کیمیاوي تعامل په دې شکل سره ښایي په کیمیاوي معادله باندې دغه چپ طرف ته لومړني یا تعامل کوونکي مواد وایو، غیشه یا وکتور او یا همتیر او وروسته به محصول مواد دي. ما مخکې تاسو ویلو چې هیڅ وخت د محصول مواد خاصیت په لومړنیو موادو کې نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د یو تعامل د ښودلو لپاره له څه څخه ګټه اخلو؟ له کیمیاوي معادلو څخه ګټه اخلو. او کیمیاوي معادلې هم موږ تاسو ولوستې چې درې برخې لري: محصول مواد، وکتور او یا هم غیشه یا هم تیر چې معنی شی ده، معنی په نتیجه کې. او محصول مواد موږ تاسو ولوستل چې کیمیاوي معادله درې برخې لري. محصول مواد دائما هغه مواد دي چې د لومړنیو موادو د تعامل په نتیجه کې منځته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تاسو نننۍ برنامه. تر بلې برنامې پورې چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. کامیابه اوسئ.